او دا شیطان نه دی، دا ابلیس، دا زمونږ د ستاسو ازلی دشمن دی. دی چې کله په جنت کې و، په جنت کې دا شیطان، دا ابلیس په جنت کې و، بره عبادت پې کولو، د فرشتو په ډله کې به ولاړو، خو ده د الله خبره نه منله، د الله حکم یې ونه منلو، نو دی د جنت نه وشړلو. چې دی د جنت نه راکوشو، نو ده یو قسم وکړلو او خبرې د الله سره وکړې، وی فبعزتک وجلالک لاعوینهم اجمعین. شیطان دا قسم وخوړو، وی الله د ستا په عزت مې د قسم وي، څه وي؟ وي ستا په عزت مې د قسم وي، ستا په جلال مې د قسم وي، وي زه به د ستا دا بندګان نه دي، دا انسانان ویل دا به ټول دوکه کوم، دا به څه دي؟ دا به دوکه کومه. هلکه شیطان زمونږ د دوکه کولو دپاره دی، د دا کوشش دی چې مونږ دوکه کي، د دا کوشش دی چې تاسو دوکه کي، نو دا زمونږ دشمن دی. او الله قرآن کې فرمایي، الله وی دا شیطان د ستاسو ښکاره دشمن دی، ښکاره وی د ده سره څه دی؟ دشمني وساتئ. تا ته چې په دنیا کې څوک وایي چې دا پلانکي د ستا دشمن دی، د تا پسې بد وایي، ستا خلاف لګیا دي، ستا خلاف سازشونه کوي، ستا خلاف څه دی؟ پراپیګنډې کوي، ستا خلاف څه دی؟ ټوپک تماچه ګرځي، ستا خلاف ګرځي، تا به اولي چې تا ته څوک وایي ستا دشمن دی، ته به ترې ځان بچ ساتې که نه؟ کینې به ورسره ځان به ترې بچ ساتې که نه؟ ځان له به احتیاطي تدابیر اختیاروي به، ځان له به څه دی؟ ځان له به اسلحه پیدا کړې، ځان له به یار دوست ګورې، ملګري به ګورې چې زه د دشمن نه څه دی؟ بچ شم. دقه شانتې الله فرمایي قرآن کې، ویل دا شیطان د ستاسو ښکاره دشمن دی، ښکاره. فاتخذوه عدوا، الله وی دا شیطان په دشمنۍ ونیسئ، ده سره دشمني وکړئ. ګورئ جي کتابونو لیکلي د شیطان ملا په څه ماتېږي. حضور علیه السلام یو ځل د شیطان نه تپوس وکړو، ګورئ جي شیطان نه تپوس وکړو، شیطان نه تپوس کو، وی د ستا ډېره زیاته دشمني د چا سره ده؟ څه ورته وي؟ ستا ډېره زیاته دشمني د چا سره ده؟ ته د چا نه ډېر زیات یارېږې؟ وي زه د 15 شیزونو نه ډېر یارېږم. څونه لک 15 ډېر دي، خو زه راته صرف 2 پکې ویم. یو یې پکې ورته ده وویل، وایي چې یو تاسو نه وي ډېر یارېږم. رسول الله مبارک ته څه وایي؟ وي زه تا نه ډېر زیات یارېږم. خامخا به یارېدم، د الله محبوب پیغمبر و، الله ورله ډېر لوی قوت ورکړو. وی زه له تا نه ډېر زیات یارېږم، شیطان رسول الله مبارک ته وي. او دویم نمبر دا چې کله دا مؤمنان نه دي، مسلمانان، دا د الله بندګان جومات ته روان شي او د نیکۍ په اراده روان شي، وي زه د ده نه ډېر سخت یارېږم. او دریم نمبر دا چې کله دا مؤمنان مسلمانان نه دي، د اودس چرندام ارادو کې اودس ته کښېني، وي زه د ده نه ډېر سخت یارېږم. څو چیزونه؟ درې درته زه یادوم. یو یې ورته دا یاد کړ، حضور علیه السلام ته یې وي چې د تا نه ډېر یارېږم. دویم نمبر دا چې کله دا مؤمنان سره د نیکۍ ارادو کې وي زه د ده نه ډېر یارېږم. او دریم نمبر یې ورته دا وویل چې کله دی د اودس چرندام ارادو کې اودس چرندام ته کښېني، وي زه څه د ډېر زیات یارېږم بیا له ده.